بچیا ودرېږه بچې دا روپۍ ستا نه ولیدې دا در واخله بابا دا زما د طرفه ستا شوې دا واله نه بچې دا زه نه اخلم دا خو ستا دپاره ما راواغستې ستا دي دا پیسې بابا دا واله دا خو ما ته ستا د ایماندارۍ په طرف درکې ته ایماندار یې ځکه در کوم دله نه بچې دا روپۍ ستا نه اخلم دا ستا روپۍ وي خو د آینده دپاره خیال کوه بابا روپۍ راکوه بچې نن خو ما څه نه دي خرڅ کړي 1 کیلو کجورې میله خرڅې کړي دي قصې پیسې پرېږدوه څه چې دې خرڅ کړي 1 روپۍ ماله راکړه شابه بچې غوسه مه کوه د دې 100 روپو کجورې مې خرڅې کړې وې او دا واخله غوسه مه کوه نورې مه سره واخله په دې باندې زما کار نه کېږي په خبره پوهېږي نور سره واله شابه د ملګرو له پالټي کومه شابه زر کوه بچې دا خرڅ ما کړی و نورې خو زما سره نشته او دومره غوسه مه کوه دا قصې ما ته ناټک مه کوه پوهې شولې روپۍ راواخله ښه ښکارې درته ویم که نه خپل خوند به وینې راواله شابه شابه نخرې مخرې نه منم شابه شابه بچې دغه لږ خرڅ مې کړی و خو دا لږې روپۍ مې ساتلې وې ته هم درواله هغه مې د مور د ګولو دپاره نورې جمع که زه اوس راځم پوه شوې په دې باندې زما کارونه نه کېږي ما له به ښه ډېرې روپۍ راکړې ته ما اوس تلفزیون ما پسې نیولي لکه ولکه دې خوا راشه جی وروره ولې خیر شه دا سړی ستا څه دی پلار دې دی او پلار مې دی خیر شه تپوس دې ولې وکړو تپوس مې ځکه وکړو چې د پلار سره خلک داسې اخلاق چلوي داسې خوی کوي او کوي ته به څه وکړې ولې خیر شه ستا څه دی ترس ویلې کېږي کو پلار سره څوک داسې خوی کوي ته یې د اخلاقو ته وګوره ته چې نن په کوم مقام یې او دا څنګه یو دا پاکې کپړې او پیزار دی اچولي دا د پلار په سر هغه ستا دپاره مزدوري کوي سهار راوځي او د ماښامه پورې مزدوري او محنت کوي په تا د پلار ښه نه ښکاري د پلار احسان څوک پوره کولی شي الله تعالی باندې تا ته د دې بابا پته شته دا څومره اخلاقي انسان دی او څومره ښه انسان دی وختي سات زمانه پیسې ولوېدلې او هغه ماله راکړې او ما له په انعام کې پیسې ورکولې هغه زمانه انعام نه اخیستو د الله بنده ته زما سره یو 2 منټه دلته راشه ته د بابا حال وګوره چې د بابا څه تېرې په ځان څومره سخته په ځان باندې تېرې تا دا کتلې ته خو دې محنت ته وګوره لالا چوارې په څو دي بچې په 1.5 روپۍ کیلو دی ښې چوارې دي په 1.5 دا خو ټولې چینجو والي دي هغه د په 50 روپۍ کیلو دی بچې دا مې د باغ نه تازه راوشو کولې تازه چوارې دي بچې نه اخلم دا ټولې چینجو والي دي زه به په دې څه کوم زمړه خپل کار کوه بچې اغستی به مې سهار نه راایسته ګاګ نه دی راغلی تا خو په 1.5 روپۍ کیلو دی اغستی به مې لالا کیلې درځن په څو دي بچې په 1.5 روپۍ درځن ده بس ماما یوه درځن ترې راله بندې که ښه بچې ولنه دا واخله بچې مهرباني لالا بس دا وال ای بچې تا په خپله په دې نه دي راغلي تا خو کمې دي تا خو 50 روپۍ راکړې بچې اوهو یار زما نه کومه غلطي شوې ده دا خو زما سترګې کلاو کړې بس لږ سوچ کوئ مشرانو ته زما د پلار حالاتو ته وګوره خو زه دا څه کوم ما د خپل پلار عزت نه کوم هغه زما لپاره څومره سخته تېری زه ورته ما له دونه راکړه زما ته انکار نه کوي نن تا زما سترګې کلاو کړې مه خفه کوه الله دې په ټول عمر خوشحاله ساته مننه زه ورځم له پلار د لپاره سوچ کوه بیا ښه بابا ما معاف کا نن د بار تلته نه ودرېږې زه به له کار کوم بابا زما نه غلطي شوې دی له بابا معاف که بیا مې چېرته مزي نه کوم بابا بچې ما معاف کړی څومره غوسه څوک پلار ته نه کوي بابا ما نه غلطي شوې دی بیا به دې چېرته په ژوند کې نه کوم بابا ته زما دا محنت ښه ګورې چې یو راشي بل راشي بې عزته کوي مې بابا تا زه نه باندې ته نه پرېږدم زه په خپله ودرېږم بابا ما معاف کړه زما نه غلطي شوې در پتر یہ سمرستاڑی ژوند زد پی جنم نیمګړی
در پدر یہ سمرستاڑی ژوند زد پی جنم نیمګړی